د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 14مه برخه. له هر ځای سره په اړیکه کې واوسئ. د بریالیو اشخاصو او خپل ځان جوړونکو میلیونرانو په واسطه د رامنځته شوې شبکې اصلي موخه له ډلو کلیپونو او هغو کسانو سره د ژوند کولو دایمي اړیکې دي چې د دوی په کار کې د دوی دوستان او ملګري وو. د هغه تجربو پر بنسټ چې ما درلودې له یوه ښار څخه بل ښار ته په تللو سره دې پایلې ته ورسېدم چې له ځانګړو کلیپونو او ټولنو سره د یو ځای کېدلو توان لرم تر څو زیات دوستان پیدا کړم او د 2 کلونو په اوږدو کې د هغه کسانو په اندازه پرمختګ وکړم چې دوی یې د 10 یا 20 کلونو په لړ کې کړی دی. همدا اوس پرېکړه وکړئ چې له 1 یا 2 کلیپونو یا ټولنو سره یو ځای شئ. لومړنۍ ټولنه چې باید له هغه سره یو ځای شئ حتمی باید ستاسو په مسلک یا کار پورې اړوند وي. که چېرته مناسب ټولنیز موقعیت لرئ له هغې ټولنې سره یو ځای شئ چې د هغه غړي د مناسب ټولنیز موقعیت لرونکي واوسي. که چېرته مدیر یا رهبر یاست له هغه ټولنې سره یو ځای شئ چې په مدیرانو یا رهبرانو پورې اړوند وي. که چېرته د پلورنې یو مدیر یاست د پلورنې او بازار موندنې د نړیوالو مدیرانو په شان له ځینې کلیپونو سره یو ځای شئ. کله چې له یوې مسلکي ټولنې سره یو ځای کېږئ دې ته مو پام وي چې ستاسو دندې یوازې په غونډو کې ګډون او کور ته تلل نه دي. د ټولنې د 80 څخه تر 90 سلنې غړي هم دا ډول کوي. ښایي هغوی په دې سازمانونو کې له غړیتوب څخه ګټه واخلي خو هیڅکله نشي کولای ستاسو په اندازه چې تل له سازمان سره په اړیکه کې یاست ګټه پورته کړي. ستاسو ستراتیژي باید دا وي چې کله د یو سازمان یا ټولنې غړیتوب ترلاسه کوئ د غړیتوب کتاب واخلئ او د هغه له ډلو سره اشنا شئ. له شاوخوا خلکو څخه وپوښتئ چې د سازمان تر ټولو فعاله او مهمه ډله کومه ده. ځینې وختونه تر ټولو فعاله ډله د غړیتوب کمیټه ده. ځینې وختونه د دولتي اړیکو کمیټه تر ټولو فعاله ده. ځینې وختونه هم د ښوونې کمیټه یا د اعانې د راټولولو کمیټه له ټولو څخه فعاله وي. له دې سربیره چې کومه کمیټه مهمه ده په دې لټه کې واوسئ تر څو ووینئ چې کومه کمیټه د سازمان په روغتیا او پرمختګ باندې تر ټولو زیاتې اغیزې لري. وروسته په هغه کمیټه کې د خدمت لپاره داوطلب شئ. تل د هغه چاپیریال چې مرستې ته لیوالتیا لرئ یوه پرانیسته ده. نورو ته وخت ورکړئ. همدارنګه کله چې د کمیټې په ناستو کې ګډون کوئ دا عادت وکړئ چې لاسونه مو پورته کړئ. کله چې دوی غواړي یو شخص د یو کار د ترسره کولو لپاره وټاکي داوطلب شئ. د اړینو کارونو د لیکلو او ترسره کولو لپاره داوطلب شئ. د سازمانونو قانون داسې دی په هر سازمان کې زیاتره کارونه له 10 سلنې کم غړي ترسره کوي. په هره کمیټه کې له 20 سلنې کم غړي هغه نور 80 سلنه کارونه ترسره کوي. ستاسو موخه باید دا وي چې د 10 څخه تر 20 سلنې پورې برخه واوسئ. په هره ټولنه کې تر ټولو مهمه کمیټه او ډله تر ټولو مهم او غوره اشخاص را جذب کوي. دوی هماغه خلک دي چې تاسو د خپلې مرجع ډلې په توګه هغه ته اړتیا لرئ. دوی هماغه خلک دي چې غواړي له دوی سره اړیکه ټینګه کړي. دوی هماغه دي چې غواړي ستاسو د شغلي شبکې غړی واوسي. د خپل هم نوعه لپاره کار وکړئ. د ټولنې په کمیټه کې د داوطلبه خدمت یوه تر ټولو لویه ګټه دا ده چې فرصت لاسته راوړئ تر څو د خپلو هم نوعه په اړه کار ترسره کړئ پرته له دې چې هڅه وکړئ تر څو هغه تر خپلو اغېزو لاندې راولئ یا هغه اړ کړئ چې د هغه کار په مقابل کې چې تاسو یې ترسره کوئ ستاسو لپاره کار ترسره کړي یا کوم څه درکړي. هر کله چې مسؤلیت منئ او هغه په بشپړه توګه ترسره کوئ هغوی پرته له دې چې څه ووایي هغه یاداشت کوي. دوی ښایي تاسو ته څه ونه وایي له دې پرته چې کله ناکله له تاسو څخه مننه وکړي یا درته مبارکي ووایي. خو دوی هر څه خپل ذهن ته سپاري چې وروسته به ستاسو په درد بخوري.
تاسو د کړی چې کله له چا سره خبرې کوئ منظم ودرېږئ. که چیرته له دې څخه ویره لرئ چې د خلکو یوې ډلې ته خبرې وکړئ، باید همدا اوس پلان جوړ کړئ چې کولی شئ په خپله ویره باندې بریالي شئ. د یوې کوچنۍ ډلې په منځ کې ستاسو د معرفي کولو لپاره ستاسو په وړتیا یا منظم ودرېدل او خبرې کول یا د غونډې ریاست په غاړه درلودل د دې لامل کېږي تر څو د هغه کسانو پاملرنه ځان ته راجلب کړئ چې له بل هر څه زیات کولی شئ له تاسو سره مرسته وکړي. له نیکه مرغه د خلکو یوه ټولي ته خبرې کول یو مهارت دی چې کولی شئ په تمرین سره هغه زده کړئ. ما د کلونو په لړ کې ډیری خلک اړ کړي دي تر څو په توست میټریز انټرنیشنل کې ګډون وکړي او یا حتی د ډبل کارنج یو درسي پروګرام پیل کړي. هغه ته لاسرسی د ټولو لپاره اسانه دی. که چیرته له کوم سازمانه سره یو ځای شوئ، تاسو ته به دا در زده کړي چې کله خبرې کوئ منظم ودرېږئ. هغوی به تاسو ته دا در زده کړي چې څه ډول د خپلې وینا موضوع طرحه کړئ چې پیل، متن او پایله ولري. هغوی به له تاسو ته دا وښیي چې څه ډول په بېلابېلو موقعیتونو کې خبرې وکړئ. هر څومره چې په خبرو کولو کې پرمختګ وکړئ، د جاذبې او راښکون له قانون سره سم به زیات خلک او فرصتونه خپل ځان ته راجلب کړئ تر څو د زیاتو خلکو په منځ کې خبرې وکړئ. له نورو سره د مرستې د لارو چارو په لټه کې اوسئ. تاسو ته هغه تر ټولو مهم څه وایم چې ما تر اوسه زده کړي دي. زیاتره خلک په ځان غوښتنې سره تل په دې فکر کې دي چې څه ډول کولی شي شخصا او په بیړه له نورو سره له متقابلو اړیکو ګټه واخلي. تاسو باید دا کار ونه کړئ. په بدل کې ستاسو دنده دا ده چې له نورو سره د مرستې لپاره د لارو چارو په فکر کې واوسئ. داسې ښکاري چې د زیاتره بریالیو خلکو سیاست هم دا ډول و. د کلونو په لړ کې ما له یوه زیات شمېر بریالیو نارینهو او ښځینهو سره کار کړی. هېڅکله مې هېر نشي چې د یوې غونډې په پای کې یو میلیونر راغی او خپله یې وپوښتل آیا داسې کار شته دی تر څو وکولی شم ستاسو لپاره یې ترسره کړم. وروسته یو بل شخص له ما څخه همدا پوښتنه وکړه چې له 500 میلیونو ډالرو څخه یې زیاته شتمني درلوده. آیا داسې لاره شته ده چې وکولی شم له تا سره مرسته وکړم؟ کله چې د کار لپاره د هغه شخص لوري ته تللی وم چې له 800 میلیونو ډالرو څخه یې زیاته شتمني درلوده، په دویمه یا دریمه ناسته کې یې له ما څخه وپوښتل چې آیا له شته فرصته څخه به ګټه اخیستلو سره کولی شم له تا سره ستا په شخصي ژوند کې مرسته وکړم. که څه هم په هغه شیبه کې ما نشوای کولی د څه په اړه فکر وکړم. هغه زما په دوامداره رښتینولۍ پوهېدلو. د دې کلونو په لړ کې د ټولنې د هر پوړ له یوه زیات شمېر بډایه او بانفوذه نارینهو او ښځینهو سره اشنا شوم چې تل له نورو سره د مرستې کولو د لارو په لټه کې وو. په قانون سره ژوند کول د بشري تاریخ یوه تر ټولو لویه کشفونه دا ده چې هر څومره نورو ته زیات ارزښت ورکړئ پرته له دې چې د کوم امتیاز تمه ولرئ، په هماغه کچه به له هغه ځایونو څخه تاسو ته ګټه ورسیږي چې تمه مو نه درلوده. زیاتره فکر کوي چې که چیرته د یو شخص یا یوې ډلې په حق کې کوم کار ترسره کړئ یا ورسره لږ مرسته وکړئ، هغه شخص یا ډله باید له ځنډ پرته د هغه مزدوري ورکړي. خو د نړۍ کار داسې نه دی. کله چې د یو چا لپاره کوم کار ترسره کوئ، په دې کار سره د جاذبې او راښکون قانون فعال کوئ. دا چې هغه یو قانون دی، نو په دې توګه نه باید د هغه د اجرا او امتیاز په اړه اندېښنه ولرئ تر هغې چې ښېګڼې وشیندئ. دا ستۍ عالم د هغه ریبلو ته پاملرنه کوي. په معمول ډول سره هغه ښېګڼې چې د بل چا په حق کې ترسره کوئ له یوې بشپړې غیر منتظره او موقتې سرچینې څخه تاسو ته درځي چې تمه مو یې نه درلوده. هغه یوازینی کار چې باید ترسره یې کړئ دا دی چې له نورو سره له دایمي مرستې څخه مه بې پروا کېږئ. تر ټولو غوره خلک د یو مسلکي ویناوال په توګه د ټول هېواد له ډلو او ټولنو سره کار کوم. البته په هر ټولنه کې تر ټولو وړ او غوره اشخاص هغوی دي چې تقریبا په ټولو غونډو کې ګډون کوي. هغه خلک چې لوړ
پورته رسېدلي دي. تل به یې وخت ورکاوه او هڅه به یې کوله تر څو په غونډو کې ګډون وکړي. دوی هغه کسان دي چې تل په غونډو کې کینی او په هره لاره چې امکان ولري د مرستې لپاره داوطلب کیږي. او زه یوازې په زړه پورې په دې ته متوجه شوم. هر کال یو غړی د داخلي رئیس په توګه ټاکل کیږي. د رئیس په توګه هغه باید لږ تر لږه خپل نیمایي وخت ټول هېواد ته د ټولنې د کارونو د ترسره کولو لپاره په سفر کولو تیر کړي، پرته له دې چې حقوق ترلاسه کړي. ښایي فکر وکړئ چې دغه سفرونه د دې لامل کیږي تر څو هغوی له خپل ژوند څخه شاته پاتې شي. خو داسې ښکاري چې د هغه سرچپه پیښه رامنځته کیږي. کله چې ما د ټولنې له رئیسانو سره خبرې کولې، دې ته مې پام شو چې په هغې کلونو کې دوی د ټولنې د کار په خاطر سفر کړی و. په دې توانېدلي وو چې د تیر کال په پرتله زیاته ګټه ولري، خپل کار په غوره توګه ترسره کړي او په خپل کار کې زیات پرمختګ وکړي. هر څومره چې له نورو سره زیاته مرسته وکړئ، پرته له دې چې د امتیازاتو تمه ولرئ، په هماغه کچه به له غیر منتظره سرچینو څخه اجرا او امتیاز ترلاسه کړئ. تاسو یوازې له نورو سره د مرستې په فکر کې واوسئ. نور څیزونه د هستۍ د عالم په غاړه واچوئ. ثبت وکړئ. هاروي مکي څه ډول د محکمو اړیکو شبکه رامنځته کړه. تر سرلیک لاندې په خپل راډیو پروګرام کې وایي، تر ټولو مهمه کلمه البته په قاموس کې نه، په هغه وخت کې د رالو ډیکس کلمه ده چې نوموړي دا دعوه کوي که چېرته ستاسو د رالو ډیکس په بشپړه توګه لوی ووسي، په ټول هېواد کې به له یو چا سره د ټلیفون له 2 زنګونو څخه زیات واټن ونه لرئ. هاروي مکي له 4,000 څخه په زیاتو نومونو رالو ډیکس لري چې د څو کلونو په لړ کې یې راټول کړی دی. هغه دې پایلې ته رسېدلی چې د نوموړي په رالو ډیکس کې لږ تر لږه یوه له دې کسانو څخه په مستقیمه توګه هغه ټولو اشخاصو ته لاسرسی لري چې په ټول هېواد کې غواړي له هغه سره اړیکه ټینګه کړي. البته د متحده ایالاتو د ولسمشر په شمول د متفکر مغز شبکه ناپیلیون هیل د امریکا د شتمنو اشخاصو په اړه له څو لسیزو مطالعو وروسته دې پایلې ته ورسېد چې د متفکر مغز د شبکې تشکیل پرېمانه شتمنۍ ته د رسېدلو لپاره یو تر ټولو مهم ګام دی. د متفکر مغز له ډلې سره یو ځای کېدل یا تشکیلېدل بې شمېره نارینه او ښځینه په دې توانوي تر څو له فقر او ترنګلتیا څخه شتمنۍ ته ورسیږي. ستاسو د اړیکو د شخصي شبکې اصلي مرکز حتی له سازمانونو او ډلو سره له یو ځای کېدو څخه مخکې باید ستاسو د خپلې متفکر مغز شبکه ووسي، او هغه یوه کوچنۍ 4 کسیزه یا 5 کسیزه ډله ده چې په منظمه توګه له هغه سره خبرې اترې او ملاقات کوي. منظمې غونډې لږ تر لږه په اونۍ کې یا 2 ځلې یا له دې څخه زیات له هغه خلکو سره چې فکر کوئ کړنې یې ستاسو د کړنو ته ورته دي. د بریالیتوب کیلي د یوه متفکر مغز ډله ده. په دې ډول اړیکو کې د خپل ځان په اړه د دوی له لوري د خدمتونو او رسیدلو په اړه اصلاً اندېښنه مه کوئ. د متفکر مغز په شبکه کې یوازې هغه کسان ځای پر ځای کړئ چې کولی شئ له هغه سره مرسته وکړئ، او هغه خلک چې کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي په خپلو کړنو کې نوښت ولرئ. له هغه 1 یا 2 اشخاصو سره په اړیکه کې چې ورسره مینه لرئ او ستاینه یې کوئ او داسې ښکاري چې ستاسو په شان د فکر مثبت طرز لري. د متفکر مغز د ډلې په تشکیل پیل وکړئ. ښایي د هغوی کار زمینه له تاسو سره یو شی ووسي او یا اصلاً یو شی ونه وسي. ښایي چې له تاسو څخه زیات عمر ولري یا له تاسو څخه ځوان ووسي. ښایي ستاسو هم جنس ووسي تر هغې چې ښه غبرګون ولرئ. دا مسایل اصلاً مهم نه دي. د دوی تر ټولو مهمه ځانګړنه مثبت داخلي لیدلوری او دا چې په عمومي ډول د خپل ځان او خپل ژوند په اړه خوش باوره دي. دوی باید په هر هغه ورځ کې چې کار کوي د خپل ځان لپاره موخې ولري. باید روڼ اندی او کنجکاو ووسي. دوی باید پر شخصي پرمختګ باندې عقیده ولري، تل کتابونه ولولي
راډیویي خپرونو ته غوږ ونیسي او په سیمینارونو کې ګډون وکړي. له انسجام یا سازمان موندلو پرته کله چې د متفکر مغز له غړو سره ملاقات کوئ، د غونډې د دستور درلودل یا نه درلودل مهم نه دي. ستاسو غونډې ښایي سازمان شوي واوسي یا ونه اوسي. کولی شئ د عمومي یا ځانګړو موضوعاتو په اړه خبرې وکړئ. کولی شئ د خپل کار په اړه خبرې وکړئ یا د ډلې د نورو غړو د کار په اړه. له هغوی څخه یو هم مهم نه دی. مثبتو خلکو ته وخت ورکول تاسو ته ځواک درکوي. د دې لامل کیږي چې نوښتګر واوسئ او د هغه کار په اړه زیات شور او شوق ولرئ چې تاسو یې ترسره کوئ. د متفکر مغز د ډلو یوه اصلي برخه هغه خنداګانې دي چې یو او د بل په څنګ کې یې تجربه کوئ. دغه معیار ستاسو ترمنځ د اړیکو د ځانګړنو اصل دی. هغه خلک چې یو له بل سره په څنګ کې زیاته خندا کوي، یو له بل سره زیاته مینه لري، دوی په معمول ډول سره یو او د بل د حال مرسته کوونکي دي او یو له بل څخه ملاتړ کوي. هغه خلک چې له هغوی سره په څنګ کې له اوسېدلو څخه خوند اخلي، هغه اشخاص دي چې له هغوی سره زیاته شوخي کوي او خندېږئ. دوه کسه یو او د بل په څنګ کې د متفکر مغز تر ټولو مهمه ډله چې تر اوسه مو تشکیل کړې ده له خپلې مېرمنې یا میړه یا شریک سره مو وه. یوه ښځه او میړه کولی شي یو پیاوړی متفکر مغز تشکیل کړي. که چېرته د دوو مغزونو په بشپړه توګه یو له بل سره غوټه خوړلې وي او تر زیاتې اندازې یو او د بل له هیلو څخه ملاتړ وکړي، تر ټولو ځواکمنه ډله تشکیلوي چې هغوی ته دا توانایي ورکوي تر څو یو او د بل په څنګ کې خپلو هغو هیلو ته ورسیږي چې که چېرته یوازې وي نه یې شوای کولی چې هغې ته ورسیږي. هغه خلک چې یو له بل سره دومره ښې اړیکې نه لري چې خپل ځان یو او د بل تر ټولو غوره ملګری ګڼي، زموږ د ټولنې تر ټولو نیکمرغه او بریالي اشخاص دي. دوه کسه یو او د بل په څنګ کې کولی شي یو له بل سره حیرانوونکي کارونه ترسره کړي. څو ګونی متفکر مغز. تاسو کولی شئ د متفکر مغز له یوې څخه زیاتې شبکې ولرئ. ځینې په خپله کورنۍ کې د متفکر مغز یوه شبکه لري. ځینې له هغه کسانو سره د متفکر مغز شبکه تشکیلوي چې په سپورټي کلبونو کې له هغه سره آشنا شوي دي. تاسو باید د متفکر مغز شبکه ولرئ تر څو په ځانګړي ډول ستاسو کار او مسلک ته پاملرنه ولري. حتی کولی شئ یو له بل سره د متفکر مغز تللې ډلې ولرئ چې د هغه غړي له یوې څخه په زیاتو برخو کې له تاسو سره اړیکه لري. هر څومره چې له مثبتو خلکو سره زیاتې اړیکې ولرئ، په همغه کچه به مثبت او نوښتګر واوسئ. دایمي خبرې او له نورو سره د مفکورو او تجربو شریکول د دې لامل کیږي چې د هغوی د تجربو او مفکورو او لیدلورو څپې په تاسو باندې یرغل وکړي او له تاسو سره مرسته وکړي تر څو د هغه څه په اړه چې تاسو یې ترسره کوئ غوره لید ولرئ. د خپلو فرصتونو څارونکي واوسئ. ستاسو تر ټولو ارزښتمنې شتمنۍ ستاسو فرصتونه دي. له نورو سره اړیکې تر زیاتې اندازې پورې وخت نیسي. د هغه با ارزښته اړیکو شمیر محدود دی چې کولی شئ ټینګ یې کړئ او هغه تر پایه وساتئ. ورځني ساعتونه او د هرې میاشتې ورځې محدودې دي. باید هغه ټول کسان په دقت سره وټاکئ چې له هغوی سره ژوند کوئ. بارون ډوراتسچایلډ په خپل کتاب کې ویلي دي، هڅه وکړئ چې له کوم چا سره یې بې ګټې آشنایي ونه لرئ. ښایي دا تاسو ته دومره په زړه پورې نه وي، خو دې ته مو پام وي چې ستاسو ژوند ارزښتمن دی او د هرې ورځې د ساعتونو او دقیقو زیږنده دی. تاسو نشئ کولی دا له هغه کسانو سره اړیکو ته وقف کړئ چې نشئ کولی له هغوی سره هیڅ مرسته وکړئ او هغه هم نشئ کولی له تاسو سره مرسته وکړي. تر څو غوره ژوند ولرئ، تاسو باید په دقت سره د خپلو فرصتونو څارونکي واوسئ. د بنجامین فرانکلین له وینا سره سم، آیا له ژوند سره مینه لرئ؟ نو وخت مو بې ځایه مه تېروئ، د دې لپاره چې د همدې فرصتونو په پایله کې ژوند جوړیږي. په خپله ټاکنه کې دقیق واوسئ.
ډیری خلک بریالیو خلکو ته منځوي وایي، خو دوی د یو بشپړ منځوي شخص په معنا نه دي. دوی منځوي او غیر ټولنیز اشخاص نه دي. دوی یوازې په دې اړه حساس دي چې خپل وخت له څه ډول اشخاصو سره تیر کړي. دوی له هغه شخص سره قهوه نه څښي چې په څنګ کې یې ناست دی، یا له هغه شخص سره ډوډۍ نه خوري چې د وتلو په وخت کې په اتفاقي ډول یو له بل سره ټکر کوي. دوی خپلې مهمه اړیکې په دقت سره ټینګوي او هغه تر ابده ساتي، او د هغه منفي اشخاصو په اړه له پرله پسې اندېښنو څخه مخنیوی کوي چې د نوموړي د شاته پاتې کېدلو لامل کیږي. که چیرته له مثبتو اشخاصو سره ژوند کول د بریالیو کلي ده، نو په دې توګه د دې قضیې سرچپه هم همدا ډول ده چې له منفي اشخاصو څخه لرېوالی وکړئ. د زیاتره خفګانونو اصلي دلیل منفي خلک دي، او له دې ډول اشخاصو سره ستونزه درلودل د روحي فشارونو او ناکامۍ عمده دلیل دی. منفي خلک له بل هر عامل څخه زیات ستاسو د ژوند د خوند د له منځه وړلو لامل کیږي. له مالي ماتې څخه خلاصېدل په فردي ژوند او کار کې له منفي اشخاصو سره له ټکر او ښکر جنګولو څخه ډیر اسانه دي. یوازې یو منفي اړیکه بسنه کوي تر څو ستاسو په دندو او مسلک کې د داخلي وړتیاو په کارولو سره ستاسو د بریالیتوب چانس له منځه یوسي. خپلې اړیکې په دقت سره وټاکئ. د یو سلاکار په لټه کې اوسئ. زیاتره بریالي خلک د خپل ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له سلاکارانو سره سلا کوي. هغه شخص چې تاسو یې پیژنئ او هغه هم تاسو پیژنئ په کراتو له تاسو سره مرسته کوي او په ژوند کې تر ډیره ستاسو موفقیت کې بنسټیز رول لري. یو ښه سلاکار په یو ښه موقعیت کې کولی شي تاسو له بې شمېره تېروتنو او کلونو سخت کار څخه وژغوري. کولی شئ د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د هغه شخص له تجربو او نصیحتونو څخه برخمن شئ چې د ژوند په مسیر کې له تاسو څخه مخکې دي. هغه خلک چې د پرمختګ او کار د پیل په بیلابیلو پړاوونو کې ماته لارښوونې او نصیحت کړی دی، په پوره توګه یې زما ژوند تر اغېزو لاندې راوستی. دا ډول اړیکه کولی شي ستاسو په بریالیتوب باندې هم عمده اغېزې ولري. ډیری خلک په دې اړه چې کوم ډول مشاوره یې اړیکه د کار وړ ده په یو ډول ابهام کې قرار لري. سلاکار د کاکا په شان دی. هغه یو پخوانی دوست دی، له تاسو څخه یو هوښیار او تجربه لرونکی شخص چې وخت پر وخت تاسو ته نصیحت او لارښوونه کوي. هغه له تاسو سره مرسته کوي تر څو په هغه دامونو کې وننښلئ چې ستاسو پر لاره باندې ښخ شوي دي، تر څو تاسو له اصلي مسیر څخه منحرف کړي. په سیاست سره مخکې ولاړ شئ. ښکاره ده چې تر ټولو پیاوړي سلاکاران هغه بریالي خلک دي چې تقریبا په هغوی باندې زیاته ګڼه ګوڼه ده، او له دوی سره د اړیکو ټینګول سیاست او پلان جوړونې ته اړتیا لري. دلته به زه تاسو ته وړاندیز وکړم چې کوم کار باید ترسره کړئ. کله چې پریکړه کوئ چې په یو ځانګړي برخه کې یو ځانګړی شخص د خپل سلاکار په توګه ټاکئ، باید له هغه سره د اړیکې لپاره یو ځانګړې پوښتنه او ستونزه ولرئ. ډیری بریالي خلک له هغه کسانو سره د مرستې لپاره چمتو دي چې غواړي بریالیتوب ته ورسیږي، خو په دوی باندې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي. دوی زیات وخت نه لري. تاسو نه باید د هغه له 10 دقیقو څخه زیات وخت ونیسئ. له هغه چا سره د لومړنۍ اړیکې لپاره تر ټولو غوره لاره چې هغه به په زیات اټکل سره د خپل سلاکار په توګه وټاکئ. څو کلیدي پوښتنې دي چې د خپل کار او ژوند په اړه د پریکړې کولو لپاره د هغه ځواب ته اړتیا لرئ. له یو سلاکار څخه هیڅکله د هغه د شخصي ژوند او تجربو په اړه پوښتنه مه کوئ. ځلیدونکي کسان نه غواړي خپل داخلي احساس او تجربې له هغه چا سره شریکې کړي چې مخکې یې هیڅکله له هغه سره خبرې اترې نه وي کړي.